سلامونه او نیکه هیله باندې هیله چې تاسو ټول راته روغ جوړ او د افغان جامع وطن سي لکه مخکې مې یو کلیپ شیر کړ تاسو کوي چې زما د فیسبوک لاندې هغه ویني یو بل چا خپل کړو شیر کوم عمومي شوی دی او د ټولنې د اصلاح لپاره غواړم چې په دې وخت کې کوم ګوري کیسې تاسو خپل ولولئ وای ګورئ ترڅو بیا زما په خبرو خپه شي یو زبیلاندم تشریح کوم یو کس دی چې هغه دوه ښځې درلودلې او د هغې بلې ښځې نه چې کوم زوی دی په خپل ناسکه مورمین شوی دی یا مثلا لار ګودره ورسره جوړه کړې ده او دغه پلار یو ورځ ګوري چې دا خپل زوی د معیاري سره لکه د خپلې ښځې سره دی نو دلته دا پلار راپاڅي او دا زوی دګي او ورته وایي دا شان لرې شړي د دې لپاره چې دې نه واوړي خو په هر حال او د ښځې ته یې مقصد هر څه چې په خوله راتلل ویلي دي او ډېر کړي خو دا په ده باندې بد دا په دې ښځه باندې بد لګېده نو د همغې حساب باندې هغه سره لاره جوړه کړې او سره جوړ نو هغه چې ځوانۍ ته رسېدلی او اموخته شوی و نو د دې لپاره مجبور دی چې دا د منځه ویسي او چې کله دا راځي د هغه پلار د منځه وړي او بیا هغه ناسکه ورته وایي او هغه د لارې خنډ جوړېږي نو هغه ته چې پلار باندې څه وشو نو هغه بیا راځي د هغې ښځې چې کله دی لوسو نیولې ده نو هغه او ورور چې دی د ده ناسکه ورور هغه هم د منځه وړي نو سکه ورور دی او که ناسکه دې باندې ماته دقیق معلومات نشته غاړه مې بنده نه شي خو هغې ښځې د خولې نه تاسې اورېدای شي نو هغه هم د منځه وړي نو خبره څه ته راله خبره دې ته راله او زما دپاره دغې ټکي ډېر زیات مهم دی چې دا ښځه د کېږي اوس دلته دوه خبرې دي یو خو کبیره ګناه ده وجل یعنې قتل کول دا کبیره ګناه ده خو دا بیا بیخي لویه او کبیره ګناه ده چې ته بیا خپل پلار وژنې یو بل کس بې ګناه وجل هغه خو کبیره ګناه ده خو چې کله خپل پلار ووژنې دا نو بیا بیخي کبیره ګناه ده زنا کول کبیره ګناه ده خو کله چې ته د خپلې مور سره زنا کوې دا بیا بیخي کبیره ګناه ده دلته کبیره ګناهونه شوي دي دی بیا بله کبیره ګناه ده چې ته د شانتي پښتون قوم اعتماد فضا ړنګوې داسې بدرنګه فضا رامنځته کوي چې څوک بیا ورور او خور باندې باور نشي کولی نو فلهذا زما راتګ او دلته په دغې خبرو باندې وضاحت ورکول ټولنې ته چې په قرآن کریم کې موږ ته هغه کیسې چې هغه ظلمونه شوي وو هغه نمرودیان چې ظلمونه یې کړي وو د الله پاک د خدای دعوا یې کړې وه هغوی ته څرنګه عذابونه ورکړل شو د دې لپاره چې موږ دغه اشتباهګانې ونه لرو نو دغه په قرآن کریم کې راغله د دې لپاره چې ټول انسانیت ترېنه عبرت واخلي نو فلهذا نن چې موږ راځو او نشر کوو او دغه رقم پېښې خلکو ته د دې لپاره چې د الله نه ویرېږئ دغه ټولنه مه رابدرنګه کوئ دلته ورور او د خور د اعتماد فضا مه رابدرنګه کوئ او دغه کلیپونه د دې لپاره شیر کوو چې یعنې دغه نوع خلک منع شي او دا د اعتماد یوه ښایسته فضا رامنځته شي خو برعکس دا خلک ورسره عادت کېږي او ځان ورسره عادت کوي او دلته یوه بله لاره هم نشته چې موږ یې ورته اختیار کړو دغې خلکو ته ووایو چې د رب په خاطر دا مه کوئ نو همدې هیله چې ورته د پای ټکي کې دی خدای شته چې ډېر زیات یې خفه کړم چې کله مې دغه کلیپ واورېد نور وخت نه نیسم پر مسپارم خوا د وبا د وسلوړ او کامیاب اوسئ خدای تعالی دې زموږ اخري خاتمه په ایمان کړي امین یا رب العالمین ما در سره په خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ پر مسپارم خوا د وبا